د نوي کال په لومړۍ ورځ زابل کې د شپږ نفوذي کسانو په حمله کې څلرویشت افغان سرتیري ووژل شول چې دغه پیښې په هېواد دننه د خلکو توند غبرګونونه راپورته کړه او دغه کړنه یې افغان وژنه وبلله. خوست کې د یووالي او بدلون کاروان چې د څه مودې راهیسې د مرکز سربیره په یو شمېر ولسوالیو کې د سولې د راوستو په موخه راټولېدنې پیل کړي له قومي مشرانو او دیني علماو غوښتنه کوي چې د سولې په خبرو کې د په خپلو سیمو کې رښتیني اوسي او دغې برخې ته د له زړه کار وکړي. دیني علما او قومي مشران ډاډ ورکوي چې د سولې په برخه کې به په خپلو سیمو کې په رښتیني ډول عامه پوهاوی کوي او خلک به د سولې لارې ته رابولي. غړو د افغانستان د نظام نه چې خپل مابین کې د رحم معامله وکړي ترحم معامله وکړي نور دا مظلوم ملا سړی دا نشي زغملا د ټولو نه په کلکه جدي غوښتنه کوو چې صلح کې د هیڅ خنډونه نه اجازه او که چېرته څوک خنډونه اجازه دا ولس نه اجازه په خلاف جوړوي. یو رګ د صلح لپاره آماده شي خپلمنځي اختلاف پای ته ورسوي او د دغو خپلو قدرت غوښتنې نتیج ځکه چې قدرت پنځه کله دی بې پلاره کېدن ټول عمر بې موره کېدن بې پلاره بې زویه کېدن دا ټول عمر. د ویلو د چې له دې وړاندې د یووالي او بدلون کاروان په مرکز مندوزۍ او ندرشکوټ ولسوالیو کې د سولې په موخه د قومي مشرانو ځوانانو مدني فعالانو او دیني علماو سره ناستې کړي.